دا چې ویل چې رقیبان د اجازې لاندې دي، دا چې ویل چې رقیبان د اجازې لاندې دي، شکر دی اوس خو مې پیریان د اجازې لاندې دي. او دغه کوڅې ته زه پرانستې تڼۍ ځکه ځمه، دغه کوڅې ته زه پرانستې تڼۍ ځکه ځمه، دا لوی واړه مې د جانان د اجازې لاندې دي. او دا چې منبر باندې د لور د حق خبره کوي، دا چې منبر باندې د لور د حق خبره کوي، د دې مولا جوړې خانان د اجازې لاندې دي. او اوس ته پرې مالګې دوړوي اوس مې درد نه تنګوي، اوس ته پرې مالګې دوړوي اوس مې درد نه تنګوي، اوس مې زخمونه د درمان د اجازې لاندې دي. حایس مې د حایس د دنیا پیره کړلې، بیا مې لفظونه مریدان د اجازې لاندې دي. او خوشو له هغه خلک هم د زهرو درد ته جاړي، خوشو له هغه خلک هم د زهرو درد ته جاړي، د کومو خلکو چې ماران د اجازې لاندې دي. او اخري شعر دی پکې چې د شباب مینه د خوراک په محبت ژوندی دی، د شباب مینه د خوراک په محبت ژوندی دی، په دې خبره یې یاران د اجازې لاندې دي. دواړه د یو بل سره ښیو نصیب ځکه راکړې، ما په اسمان غوښتې اشنا الله په ځمکه راکړې. او بیا مې تمام اور سرور د سر نه نه کوزیږي، بیا مې تمام اور سرور د سر نه نه کوزیږي، چې ته په خوب کې خم د سرو شونډو نه سکه راکړې. او چې دا به مینه کړي ساقي که مې عادت روانوي، چې دا به مینه کړي ساقي که مې عادت روانوي، چې کله تشه کاسه راکړي کله ډکه راکړي. او شباب هر وخت د الله نه دغه سوال کړی دی، شباب هر وخت د الله نه دغه سوال کړی دی، د مینې یار راکړي د امن خار کې ځمکه راکړي. ګرانو مینوالو کلامونه ورسره د ضیاء الرحمن شباب صاحب، ډیره مننه، والسلام.